بسم الله الرحمن الرحیم. ذهن افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو په انلاین ډول باندې ماسټر کارډ ترلاسه کړو. ملګرو دا ماسټر کارډ ډېر زبردست ماسټر کارډ دی، خو صرف یو خبره ده چې لږ څه ګران دی. کله چې تاسو یو پیمنټ نه کیږي یا کوم ځای کې مشکل وي په نورو کارډونو کې، دا استفاده کړئ، انشاءالله دا به تاسو مشکل حل شي. ښه ملګرو، دا ویډیو په تیر ماسټر کارډ چې ما یو ویډیو جوړه کړې وه ایورسنټ باندې، هغه نه ده، دا یو بل نوی ویب سایټ دی او اپلیکیشن هم لري، په هغې باندې ده. نو راځو ویډیو ته، تاسو طریقه دروښیم. مخکې له دې چې زه ویډیو شروع کوم طریقه دروښیم، یوه هیله کوم له هغو کسانو نه چې ذهن افیشل یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه دی، نو هیله کوو دا در سره سبسکرایب کړئ. سمه ده. ښه ملګرو، را به شئ تاسو کروم براوزر ته او دلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ PST.net. صحیح ده. دغه یو د ماسټر کارډونو آنلاین ډول به ماسټر کارډ ویزا کارډ یو کمپنی ده چې دوی آنلاین ډول ماسټر کارډونه او ویزا کارډونه ورکوي. سمه ده. ښه، په دې کې ملګرو چې کله تاسو دا سایټ خلاص کو، ټول نه اول کار تاسو دا دی چې زه تاسو پوهې کوم معلومات واخلئ، بیا وروسته موږ اکاونټ جوړ کړو. صحیح ده. نو د دې کې ملګرو دا دی چې تاسو ویزا کارډ او ماسټر کارډ دواړه ترلاسه کولی شئ. کولی شئ دا چې د فیسبوک او ګوګل او ټیک ټاک هر یو دپاره تاسو استفاده کوئ. مقصد هلته تاسو یو شی اخلئ، ټیک ټاک دپاره کوین نه اخلئ، فیسبوک دپاره ایډ چلوئ، کولی شئ استفاده کوئ. دویمه خبره دا ده ملګرو چې تاسو په دې کې کولی شئ 100 کارډونه ترلاسه کوئ. 100 کارډونه کولی شئ ترلاسه کوئ او 3% کیش بیک لري. مقصد دا چې څومره پیسې تا مصرف کړي، 3% د هغې پیسو تا ته بیرته هم درکوي، اکاونټ ته اضافه کوي. صحیح ده. نو دا پکې یو ښه اپشن دی چې څوک ډېر زیات مصرف لري، هغوی ته بیا څه پیسې بیرته پاتې کېږي. ښه، له دې نه وروسته تاسو اول باید ساین اپ وکړئ، اکاونټ جوړ کړئ، بیا به تاسو کارډ ترلاسه کوئ. صحیح ده. ښه، له دې نه وروسته ملګرو تاسو نور وګورئ. په دې کې چې دی تاسو ته مخکې ما وویله ګوګل، فیسبوک، ټیک ټاک، ټویټر، همداسې نور یعنې ایکس چې دی اوس دې کې څومره شیان دي پیډ اخیستل کېږي. کارډ د لارې تاسو کولی شئ د دې کارډ نه استفاده وکړئ او ترلاسه یې کړئ. صحیح ده. ویې خلئ. په دې کې 100 ټایپ آف کارډز دي، په USD او په یورو کې دي. صحیح ده. مقصد ډالر او یورو کې 100 ټایپ کارډونه دوی لري، یعنې مختلف کارډونه دوی لري. صحیح ده. او بل چې د تاسو 3% کیش بیک هم لري، مخکې ما یادونه وکړله. او تاسو کولی شئ 100 کارډونه په میاشت کې ترلاسه کړئ، یعنې 100 کارډونه تاسو جوړولی شئ. ځینې کمپنیو لکه ایورسنټ تاسو 3 کارډونه جوړولی شئ، او دا چې دی 100 کارډونه تاسو په دې کې جوړولی شئ. ښه ملګرو، په دې کې نور څه دي تاسو په دې کې مهم معلومات چې دي هغه دا دي، ټرانزیکشن فیس نه لري، یعنې یو شی دی په $10 باندې تا په دې کارډ د لارې اخیستو، نو $10 مکمل تا کار نه کټ کوي. داسې نه کوي چې تا نه $0 یا $1 فیس د ټرانزیکشن ووهي. صحیح ده. په دې کې دا ټرانزیکشن فیس 0 ده. زیاتره کارډونو کې دا ټرانزیکشن هر یو ټرانزیکشن فیس لري. لکه افغانستان بانکونو کې خپله هر یو ټرانزیکشن $2 فیس لري، او دلته چې دی 0 دی. صحیح ده. دویم چې دی فیس اف ډیکلاین پیمنټس. مقصد کله چې یو پیمنټ تاسو کوئ که نه، یا یو شی اخلئ او هغه تاسو یو معلومات غلط وي یا یو شی غلط وي که نه، او ورکړئ هغه ډیکلاین شي، یعنې ونه شي او فیل شي هغه ټرانزیکشن یا پیمنټ چې تاسو یو څه ته کوئ، نو ټول کارډونه، زیاتره کارډونه 10 سنټه فیس لري، یا ځینې ډېر لري، ځینې $1 فیس هم لري، خو دوی چې دی 0% دی، یعنې هغه که ډیکلاین شو فیس نه لري. صحیح ده. بل خبر دا ده چې تاسو بل ویډراول فرام د کارډ، که چېرې تاسو یو بل څه ته پیسې لیږئ، حساب پې ته پیسې لیږئ، ویډرا کوئ د خپل کارډ نه، حساب پې ته هم رالیږلی شئ د دې نه، نو تاسو نه به فیس هم نه کټ کوي. څو چې دي مقصد څو د حساب پې له خوا نه وي، مقصد 500 افغانۍ $8.15 دي، نو هماغه به تاسو نه هماغومره کټ کېږي. اضافه کمیشن تاسو نه دوی نه اخلي. او بل چې دی ریفانډ فیس هم نشته پکې. که چېرته یو پیمنټ تاسو وکړئ او هغه ونه شي، بیرته هغه ریفانډ شي، مقصد هغه شی وانخیستل شي، بیرته ریفانډ کړي درته کمپني، نو هغه فیس تا نه ګرځي. هم څومره پیسې تا نه کټ کړي بیرته همغه تا ته جمع کېږي، او ویډراول فیس هم په دې کې 0 دی. صحیح ده. بل د ملګرو تاسو په دې باندې هر ځای کې اخیستلی شئ، بای اینی ویر، مقصد هر څه په هر ځای کې اخیستلی شئ. په نړۍ کې څومره سایټونه دي، څومره ویب سایټونه دي، او آنلاین یو شی پې اخیستل کېږي د کارډ لارې، تاسو کولی شئ دا واخلئ. سمه ده. نو دا معلوماتو مکمل تاسو وګورئ. دغه ډول باندې ویزا کارډ دی، او یو چې دی سپین رنګ کې دی، همداسې تور رنګ کې، او دغه درکوي درته. صحیح ده.
دا د اعلاناتو لپاره دي. فیسبوک چې د ایډ لپاره کوم دي هغوی داسې کارډ ورکوي. صحیح ده. دا معلومات ټول وګورئ در سره او تعقیب یې کړئ. له دې نه وروسته ملګرو تاسو باید دې کې اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ جوړېدل څنګه دي؟ دلته په تاسو ساین اپ باندې کلیک واخلئ. صحیح ده. کله چې ساین اپ باندې کلیک واخیست ملګرو، دلته به تاسو ته دغه آپشن راشي. ګورئ څومره لارې شته تاسو اکاونټ جوړ کړئ، خو اوس اسانه لارې دا ده چې تاسو خپل ایمیل د لارې اکاونټ جوړ کړئ. نو دلته کنټینیو وذ ګوګل به تاسو ووهئ. دلته تاسو خپل څومره ایمیلونه موبایل کې خلاص دي جیمیلونه هغه راوړي، لیست یې راوړي. په دې کې به زه یو انتخاب کوم. کله چې ما انتخاب کو په دې باندې زه یو اکاونټ جوړوم. صحیح ده. کنټینیو. کله چې ملګرو دا سایټ تاسو نه خلاصېدو نو کوشش وکړئ وی پی ان کنیکټ کړئ. صحیح ده. کله نه خلاصېدو تاسو سره نو تاسو دا د زما اکاونټ چې دی کریټ شو، اکاونټ جوړ شو. په دې کې تاسو ته $15 بونس هم درکوي. ګوره $15 بونس تاسو ته لیکلی دی. که چېرته دا تاسو کلیک کړئ نو تاسو وایي چې $15 بونس تاسو ته به اضافه شي کله چې تاسو کارډ واخیسته. یو کارډ تاسو واخیست $15 بونس هم تاسو ته درکوي. بل کار بیا څه دی؟ په دې کې تاسو کارډ دپاره څه کوئ؟ پیسې د کومې لارې نه واچوئ. نو پیسې چې اچوئ ملګرو دلته به ټاپ اپ باندې کلیک واخلئ. کله هم چې ملګرو دلته کلیک وګورئ دلته ټولو نه اسانه لار ده، یعنې د پیسو اچولو لپاره تر ټولو اسانه لار کریپټو کرنسي ده چې هر څوک په افغانستان کې په هر ځای کې ورته لاسرسی لري. نو کولی شئ تاسو باینانس د لارې، ټرست والټ، ټوکن پاکټ، همداسې هر یو چې تاسو په هغه کې کریپټو کرنسي لرئ کولی شئ دې ته راولېږئ. د ټي آر سی 10 ادرس د لارې. صحیح ده. دا د پیسو اچولو لاره ده. نو په دې کې نورې هم طریقې شته دی. څومره کریپټو کرنسي کوینونه دي هغه تاسو کولی شئ چې دې نه ترلاسه کړم. داسې سکریل دی، پیر دی، پرفیکټ منی دی، د دې لارې هم تاسو کولی شئ. وایس د لارې هم کولی شئ. ماسټر کارډ د لارې، ویزا کارډ د لارې پیسې تاسو د داخل کې نه هېڅ مشکل نشته. پیسو داخلولو لپاره حتما یو لار به تاسو سره په دې کې موجود وي چې پیسې په دې کې واچوئ. صحیح ده. بل کار څه ده ملګرو؟ په دې کې تاسو ایشو ا کارډ چې کله تاسو کلیک واخلئ نو تاسو دینه کارډ بیا آرډر کولی شئ. خو مخکې له دې ګوره دلته لیکلي دي فرام $9 پر کارډ، یعنې $9 تاسو د یو کارډ لپاره د دوی فیس دی چې $9 به تاسو ورکړئ او تاسو کارډ ترلاسه کوئ. دا د دې فیس د هغې نه وروسته که څومره پیسې تاسو په دې کې اچوئ نو هغه به مقصد جمع کېږي. $9 به کټ کوي، نور باقي به تاسو ته جمع کېږي کارډ ته. صحیح ده. کله چې تاسو په دې باندې کلیک واخلئ نو نور معلومات تاسو ته راځي. ایشو کارډ دی، په دې کې به تاسو خپل معلومات ټول داخل کړئ نو بیا تاسو خپل کارډ ترلاسه کولی شئ. اول پیسې واچوئ بیا به کارډ آرډر کړئ. صحیح ده. فیسبوک دپاره هم بیا 3% کیش بیک دی. صحیح ده. چې فیسبوک ایډورټایزنګ دپاره کوم کارډ تاسو اخلئ هغه کې 3% کیش بیک ورکوي. د دې نه وروسته لاندې په ډیشبورډ کې د کارډونه دي، تاسو خپل کارډونه وښیئ دلته. صحیح ده. له دې نه وروسته پیمنټ دی، مقصد تاسو هسټري وښیئ چې دې کې تاسو دا پیمنټ کړی دی د دې کارډ نه، دا یا راغلی یا تللی دی که نه، دا ټول معلومات په دې کې دي. او همداشان سپورټ برخه ده، په دې کې تاسو کولی شئ دوی سره واتساپ او ټلیګرام د لارې هم کوم مشکل تاسو ته راغلی وي هغه سره شریک کړئ. صحیح ده. بله خبره دا ده ملګرو چې په دې کې دغه برخه ده، مهمه برخه دا ده چې تاسو درې کرښو باندې کله کلیک واخلئ. په دې کې پرایویټ دی، ممبرز دی، ویریفیکیشن دی. صحیح ده. فاینانس دی، ریوارډز دی، سیټینګ دی او لاګ آوټ دی. نو په دې کې ویریفیکیشن ډیر زیات مهم دی. باید تاسو چې کله ویریفیکیشن وکړئ نو تاسو کولی شئ چې 1000 کارډونه نه ډیر کارډونه ترلاسه کړئ. صحیح ده. مقصد کولی شئ اجازه وي تاسو ته، او که چېرته ویریفیکیشن تاسو نه وي کړی نو یو کارډ تاسو ته په میاشت کې اجازه ده. سمه ده. او $500 لیمټ تاسو ډیپازیټ کولی شئ، ډیر نشئ کولی. نو دغه فرق د کې وی سی او نن کې وی سی ترمنځ. نو نور معلومات هم پکې شته دی. فاینانس د ریوارډز دي، تاسو ریوارډز په دې کې کتلی شئ. مکمل ریوارډز دي، لکه کیش بیک تاسو ته درکړی وي هغه تاسو دلته کلیم کولی شئ. سمه ده. انوایټ فرینډ دي، تاسو انوایټ فرینډ وکړئ، کسان انوایټ کړئ نو هغې نه هم 50% ډسکاونټ تاسو ملګري ته ورکوي. یعنې څوک چې تاسو انوایټ کړو تاسو ملګري ته 50% ډسکاونټ هم ورکوي. مقصد زه تاسو سره لینک شریکوم، هغې د لارې تاسو اکاونټ جوړ کړئ، تاسو ته 50% ډسکاونټ هم درکوي. نو وبګورئ چې دغه ډسکاونټ بیا څه ډول تاسو ته درکوي. نو دغه معلومات دي چې کله تاسو یو کس انوایټ کړئ نو هغه تاسو ته کمیشن ملګري ته 50% ډسکاونټ ورکوي او تاسو ته هم پیسې درکوي. صحیح ده. نو دغه ویډیو ملګرو تاسو کولی شئ چې د PSG.net د لارې ماسټر کارډونه ترلاسه کړئ.
تر بیا ښې چارې ښه وخت الله پامان.